السلام علیکم. ډېره زیاته مننه حاجي صاحب محترم. ته څنګه یې؟ جوړ یې؟ کور ته خیریت یې انشاءالله؟ فامیل محترم ورته ښه دی؟ والله حاجي صاحب محترم زه خو بس همدلته په ننګرهار کې یم او تاسې به نه یاستئ خبر. دلته په کلي کې په یو مسجد مې کار پیل کړی دی. بس دغه یوه هفته کېږي مزدوران نشته دی او راغلم زه د دې مسجد نه نظارت وکړو، لیدنه وکړو چې څنګه کار شوی دی. او بس الحمدلله په خپل مصرف یې جوړوم. انشاءالله ولې نه، په سترګو دغه د مسجد کارونه خلاص انشاءالله درځم، حتما ستاسې خواته درځم. مننه، ژوند دې اوسي. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم السلام. ستړی مه شي بچوړیه. حاجي صاحب څنګه یې؟ ښه یې؟ شکر مننه. ته ښه یې؟ کور ته خیرت دی؟ پلار دې ښه دی؟ الحمدلله. حاجي صاحب څنګه دی؟ سور نور ته ولاړې؟ دلته مې دا په مسجد باندې کار شروع کړی که نه، ویل راشه دا کار وګورو چې څنګه ښه شوی که خراب شوی دی. والله ډېر لوی مسجد دی، دې کې خو تاخانه هم جوړې که نه؟ او تاخانه هم پکې جوړوم، ډېر غټ مسجد دی له خیره سره. زه دا خو ډېر ښه کار دی. حاجي صاحب یو پوښتنه کوم، زه درنه کشر یم یم، خفم نشي نو؟ وکړه بچوړیه، وکړه پوښتنه وکړه. هسې حاجي صاحب دا جومات د الله تعالی د رضا لپاره جوړې او که د خپلې مشهورتۍ لپاره یې جوړې؟ یاره ډېر ساده یې که نه نو. زه په مشهورتیا څه کوم؟ ما خو هر څوک پیژني، خود د الله رضا دپاره جوړومه که نه نو. ښه هو که نه نو؟ زه الله دې توفیق درکړي حاجي صاحب. ته خو کیله شوې، هسې ګپ مې رسوي. نه زه ورځه ته لا ماشوم یې په دې خبرو نه پوهېږي. ښه زه ورځه بچوړیه، ځه په پلار دې سلام کوه. ښه یاره همدرده که زمونږ د دې کلي جومات زر جوړ شي، هیله به ورمنې دا کلی ودان شي. کوم جومات؟ کوم جومات؟ دغه جومات دی که نه، ته نه ګورې؟ ښه دا مخامخ جومات ښې؟ هو که نه. دا چا جوړ کړی دی؟ مړه تر اوسه پورې ته نه پېژنې؟ اجمرانو. ښه هو که نه، هغه ډېر د الله رضا په خاطر چې کوم کارونه کوي، جوماتونه جوړوي، خیراتونه زکاتونه ورکوي، هماغه جوړ کړی دا جومات. مړه نن سبا د الله رضا نشته دی، ټول د نامکشان دي، د نوم لپاره او د ځان مشهورتۍ لپاره یې جوړوي. ځه مړه د نوم لپاره، هغه دومره پرهیزګاره دینداره سړی دی مړه، تاسې مفتو کې لګئ. خو زه صحیح ده که نه، معلوم به یې کړو چې د ځان لپاره یې جوړ کړی، د مشهورتۍ لپاره یې جوړ کړی او که د الله د رضا لپاره یې جوړ کړی. څنګه معلومه؟ ځه ته څرنګه معلومه؟ هغه لاندې ګوره ګرځي را ګرځي که نه، موبایل یې غوږ ته نیولې. بلکل همدا دی که نه؟ او همدا دی بلکل. بس داسې کوواله که نه، رانږدې شئ، ګوره ورځو. صحیح ده؟ هلته به ته راشې، موږ به پټ یو. ته به ووایې چې دا جومات خو ذبیح الله همدرد صاحب جوړ کړی دی، ډېر بهترین یې جوړ کړی، الله دې نورو ډېرو تېر عمر کړي. صحیح ده که نه؟ دا ستا خبره شوه. ته به هلکه راشي فیاضه، ده ته به وایې چې هلکه دا جومات چا جوړ کړی؟ ته به ورته دا ذبیح الله همدرد صاحب جوړ کړی دی او ډېر تکړه دینداره سړی دی. ته به هلکه راشي، ته به ورته دا جومات رښتیا ذبیح الله جوړ کړی؟ تاسو دواړه به ورته او که نه، هغه ډېر ښه سړی دی او دی په خپل شخصي مصرف جوړ کړی دی، ډېر منځګزار او دینداره سړی دی. نو دوا به راته وکړئ. که چېرته دا حاجي صاحب درته غوسه شو نو هم پته به یې ولګي او که څه ونه ویلې هم پته به یې ولګي. صحیح ده؟ صحیح ده. ماشاءالله ماشاءالله. یاره الله پاک دا جومات په خیر په خوشحالۍ به سر ته ورسوي، هیله به دا کلی پرې ښایسته شي. یا الله ذبیح الله همدرد ته جنت فردوس ورکړي چې داسې ښکلی جومات شروع کړی. ماشاءالله واقع د چې ښه جومات دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. وروره ښه جوړې؟ صحت دې ښه دی که لاري ده؟ شکر دا چا دې دومره ډېرې دواګانې شروع کړي؟ څه قصه راته موږ هم پوهېږه که نه؟ چا له مې دعاګانې شروع کړي؟ ذبیح الله همدرد ته مې دعاګانې شروع کړي. سړیه
چې ښه اقدام یې کړی دی الله پاک دې ورته نور توفیق ورکړي سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شي جومات چا جوړ کړی ډېر ښه جومات یې جوړ کړی دا ذبیح الله همدرد صاحب جوړ کړی دی ماشاءالله واقعیت خبره چې ډېر ښه جومات جوړ کړی ته خو ورته وګوره که نه یو منټ البته جوړېږي به ولکه دا چا ته هم دعاګانې شروع کړي دي ذبیح الله همدرد هم دعاګانې شروع کړي دي ولې دا ذبیح الله همدرد پکې لا څوک دا د کوم باغ مولی ده د کوم باغ مولی ده دا مسجد جوړ کړی دی ذبیح الله همدرد ته نه پېژنې ګوره دا جومات ذبیح الله همدرد نه دا الحاج عمران شینواري جوړ کړی دی هم په خپل شخصي لګښت نه مې د حکومت نه کومه پیسه اخیستې او نه کوم د زورواکي نه دا مې په شخصي لګښت جوړ کړی دی چې خلک لمونځونه پکې وکړي شاباس حاجي صاحب محترم پرون چې ما درنه جومات کې پوښتنه وکړه چې دا جومات دې د الله تعالی د رضا لپاره جوړ کړی او که د ځان د مشهورتۍ لپاره نو تا ویلي چې د الله تعالی د رضا لپاره مې جوړ کړی نه د ځان د مشهورتۍ لپاره خو نن دی معلومات وشو چې صرف د ریا لپاره او د ځان د مشهورتۍ لپاره دې دا جوړ کړی دی خو دې کته که نه پاشواکه ما دا پوښتنه د ناجي صاحب په دې خاطر وکړه چې نن سبا موږ او تاسو مسلمانان چې هر کار کوو د الله د رضا لپاره یې نه کوو د ریا لپاره یې کوو او د ځان د مشهورتۍ لپاره یې کوو او دا ګناه ده ستا معامله د الله تعالی سره وه د انسان سره نه نو باید موږ او تاسو چې هر کار کوو د الله د رضا لپاره یې وکړو د انسان لپاره نه او نه د ځان د مشهورتۍ لپاره ټول ریا کوئ راځئ